د مجبورۍ په حالت کې زنا کول، بدکاري کول، که د یو چا ښځه نه وي او هغه ډېر زیات مجبوره وي او هغه ته داسې حالت پېښ شوی وي چې د هغه نه څه نور څه خطره وي، نو په دغه حالت کې زنا کول یا بدکاري کول څنګه دي. موږ ډېرې داسې ویډیوګانې وکتلې یا داسې تمنیلونه مې ولیدل چې په هغې باندې لیکلي دي چې د مجبورۍ په حالت کې زنا جایز ده. نو دوستانو نن به در سره دا تفصیل شریکوم چې په دې کې حقیقت څومره دی او دا خلک په کومه لار روان دي. د ټولو نه اول خو تاسو دا په یاد ولرئ چې که یو واده کړې ښځه او واده کړی سړی زنا وکړي نو د هغوی دپاره د سنګسار حکم دی. که یو ناواده کړی هلک او ناواده کړې جینۍ وي بیا زنا وکړي، اوس چې کوم کسان وایي چې ګینې هلک او جینۍ دپاره زنا چې دا جایز ده، نو تاسو په خپله فیصله وکړئ او تاسو په خپله د دې اسلامي احکامو په رڼا کې تاسو جواب ورکولی شئ چې آیا کومه مجبوري وي د انسان چې په هغې کې زنا جایز وي. دا انتهایي غلطه خبره ده. هر څوک چې داسې خبره کوي نو دا خبره ټیک نه ده. سخته سزا ده د زنا په باره کې. یعنې کوم کس چې واده کړې ښځه یا واده کړی سړی وي او یا که ناواده کړی هلک ناواده کړې ښځه وي، د یو کس دپاره هم زنا معاف نه ده، نه د چا دپاره داسې ریلیف شته. قدرمنو ډېرو ملګرو پوښتنه هم کوله، تاسو په دې باره کې د یو دیني عالم سره هم کېناستلی شئ، هغه به هم تاسو ته ووایي چې هېڅکله هم د مجبورۍ په حالت کې زنا کول یا بدکاري کول د دې څه حکم نشته او نه دا جایز دي. امید لرم تاسو به زما د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي یئ. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې او غواړئ په آینده کې تاسو د همدغسې نورو تازه ترین اپډیټ او معلوماتو نه خبر وساتل شئ، نو زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تاسو ته به په آینده کې هم همدغسې تازه ترین معلومات میلاویږي. ډېره مننه. د خپل ځان خیال ساتئ.